تقوا حسنا غړي لار شیرنا غړي د دروزې میاشتې دا توبه نسبنا غړي تقوا حسنا غړي لار شیرنا غړي د دروز نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد فعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه طير او انسان او بهيمة الا كان له به صدقة رواه البخاري. قدرمنو عزتمنو زما د بیان سرلیک دی الاحسان الى خلق الله، ښېګړه کول، خیر رسول د الله مخلوق ته. قرآن کریم کې د محسنینو ډیر زیات ذکر راغلی، ډیر زیات، او هر ځای کې ورسره دا خبره تقریبا ذکر ده چې الله د محسنینو سره مینه ده، محبت. او صحیح روایت ته د مسلم شریف د جبریل امین په روایت باندې مشهور دی چې جبریل امین د یو انسان په څېره کې نبی کریم علیه الصلاة والسلام ته راغی، پوښتنه تنه وکړه د نبی علیه السلام نه چې اسلام څه ته وایي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته د 5 بنا ذکر کړي: کلمه توحید، منځ، زکات، روژه، حج. بیا یې تنه پوښتنه وکړله چې ایمان څه ته وایي. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل چې ایمان دې ته چې ته باور وکړي او ومني الله تعالی سره د صفاتو د کمال، انبیا ومني، د الله تعالی کتابونه ومني، ملائک ومني، او چې د هر شي اندازه د خیر او د شر الله کړي. دارنګې د مرګ نه پس ژوند ومني، دې ته ایمان وایي. بیا تنه پوښتنه وکړله چې احسان څه ته وایي. نو نبی علیه السلام ورته چې احسان دې ته وایي چې ته د الله تعالی عبادت کوې، داسې طریقې سره وکړي چې ته ګوندې الله تعالی ګورې په سترګو، او که ته الله تعالی نه ګورې په سترګو نو دا د یقین وي چې الله تعالی تا ګوري. په داسې طریقې سره عبادت وکړي، دې ته وایي احسان. بیا نبی علیه السلام صحابه ورته وایي، جبریل امین چې لاړه خو د انسان په څېره کې راغلی و. نو نبی علیه السلام صحابه ورته وایي چې تاسو پوه شئ چې دا څوک و. نو صحابه ورته وایي چې نه موږ ته خو پته نشته چې دا څوک و. نو نبی علیه السلام ورته وایي چې دا جبریل و، راغلی و تاسو ته، راغلی و د دې دپاره چې یعلمکم دینکم، تاسو ته ستاسو دین وښیي. نو د دې حدیث نه معلومه شوه چې دین مرکب دی، جوړ دی د 3 اجزاو نه، د 3 ارکانو نه. دین یو اسلام چې ظاهري اعمال دي، یو ایمان چې باطني اعمال دي، یو احسان چې هغه د دغې دواړو په هغه ښه طریقه او د اتقان طریقې سره ادا کول دي په اخلاص. نو په دې حدیث کې د دین په ارکانو کې یو رکن احسان راغی. نو په همدغه حساب باندې زموږ د بیان هغه دا دی چې تیره حلقه کې مونږ ویلې وه چې نبی کریم علیه الصلاة والسلام د مؤمن صفت څه بیان کړی و. د مؤمن صفت یې داسې بیان کړی و لکه د شاتو موچی. نو نبی علیه السلام وی چې مؤمن څوک دی. نو راځي چې اوس وپېژنو چې مؤمن څوک دی.
نو نبی علیه السلام دا فرمایلی و چې مؤمن کې دا 3 صفتونه وي. دغه حدیث خلاصه او مطلب دا و چې د کار کوي، خپل رزق د خپل لاس د کسب نه پیدا کوي. نو مطلب یې سره وځي چې دی به نور چاته احتیاج نه وباسي، نور چاته. نو که چېرته په اسلامي ملتونو کې، اسلامي دولتونو کې دغه صفت راشي چې د خپل کسب او د خپل کار په رزق باندې اکتفا وکړي او نو د دوی به احتیاج ختم شي کفارو ته، نو بیا به د هغوی فرمایشونو ته به منلو ته به ضرورت نه پیښیږي. دویم د مؤمن صفت دا وي چې دا هغه به ټول کارونه د خولې او د لاس او د ژبې د سوچ او د فکر کې هغه ټولو کارونو کې به خلکو ته نفع او خیر، نفع او خیر، نفع او خیر، ګټه به خلکو ته رسي. دریم پکې دا د مؤمن په صفت کې چاته به ضرر نه رسي، هیڅ قسم ضرر به چاته نه رسي. نو دا د مؤمن 3 صفتونه دي. نو که په یو مؤمن کې، په یو ملت کې، په یو قوم کې دغه 3 صفتونه راغلل، نو تاسو څه فکر کوئ چې دا یو کامل امت دی. بیا د دوی چې دی که نه نصرت په الله تعالی باندې فرض دی. بیا د دوی ترقی مخه څوک نشي نیولی. بیا د دوی یو قدرمن او عزتمن، یو پتمن ملت او پتمن او عزتمن انسان به وي. نو په همدغې سلسله کې چې د مؤمن صفت دا وي چې د هر کار خیر او نفع وي د نورو خلکو دپاره. نو ځکه نبي علیه السلام فرمایلي چې نبي یو مسلمان چې وکري نهال کی یوه ونه کینوي یوه ونه، هغه میوهداره ونه اول نمبر کاره میوه وي، یا داسې نورې ونې، او یا زرعو زرعا، یا وکري فصل کارونده، بیا خوراک وکړي د هغې ځینې مارغان یا انسانان یا څاروي یا حشرات، مګر وي به د دپاره په سبب د دې باندې صدقه، کومه صدقه جاریه چې تر څو پرې د دغې فصل و کروندې نه، تر څو پرې چې د دغې میوهدارې ونې نه او د سورې والا ونې نه تر څو پرې خلق چې استفاده کوي، مارغان، انسانان، څاروي، حشرات، نو د د دپاره به صدقه جاریه وي. نو دې حدیث نه څو خبرې معلومې شوې. یو خو دا دی چې اسلام جامع دین دی، کامل دین دی. د انسان په معیشت کې، په ژوند کې داسې برخه نه ده پرېښي چې هغه کې شریعت بیان نه وي کړی. یو په دې کې دا شی شوه که نه چې دغه ونه کرل، که د میوې والا وي که د غیر میوې والا وي، هغه د هوا په صفا کولو کې ګټه او فایده کوي. نو ګوره هم انسانانو ته فایده ده، هم حشراتو طیورو ته فایده ده. دارنګې د دغه فصل کارلو، د میوې په کارلو کې انسانانو ته رزق و روزي پیدا کیږي، رزق و روزي، میوې او غالې دانې. درېیمه فایده پکې دا ده چې د دپاره ګوره صدقه جاریه شوه. څلورمه فایده پکې دا ده که نه چې په دغې ونو کې چې تا کرلي یا د هغې حفاظت تا کړی، دا د تعمیراتو په کارونو کې په کار راځي. کوټه، بالاخانه دا پې پټېږي. دارنګې د تعمیراتو په نورو کارونو کې، په دغه لویو لویو تعمیراتو کې لرګي پکارېږي. دارنګې په دغې ونو کې، په دغې فصلونو کارلو کې د څاروي خوراک پیدا کیږي. دارنګې په دغې ونو بوټو کارلو کې دا د پتنګانو او دا د میږو او د حشراتو خوراک پیدا کیږي. نو دا ټوله ښېګړه ده، او د دې ښېګړې ذکر
نبی علیه السلام په دغه حدیث کې کړی. سبحان الله. د الله تعالی هغه لومړی نمبر نبی دی او ټولې خبرې د وحی نه کوي او کامل نبی دی او کامل انسان دی او کامل ساینس پوه دی او کامل د دنیا د معیشت او د ژوند نه الله تعالی علم او خبر ورکړی. د بل حدیث کې راځي عن عبد الله بن عمرو رضی الله تعالی عنهما ان رسول صلی الله علیه وسلم قال ما من انسان قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها الا سأله الله عز وجل عنها قيل يا رسول الله وما حقها قال يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها يرمي بها رواه النسائي. د انسان د مؤمن په کاملو صفتونو کې صفت څه چې چاته به ضرر نه رسوي، چاته به شر نه پیښوي. نو دې کې هغه خبره ده چې مرغو او مرغانو ته به هم ګوره شر نه رسوي، ضرر به نه رسوي. او د دې ذکر نبی علیه السلام کړی. سبحان الله. نبی علیه السلام فرمایلی چې نشته دی انسان چې ووژني چینچڼه، مرغۍ یا د هغې نه زیات شی، کوتره، زاڼه، تارو په ناحقه، نو الله تعالی به د ده نه تپوس کوي، پوښتنه کوي د ده د وژلو. سبحان الله. چې دې ولې وژلی؟ الله تعالی به پرې نسي. ولې؟ ځکه چې د دغې مرغه ته ضرر رسولی بلا فایدې، بلا ګټې. نو ګوره انسان باید مرغانو ته هم ضرر ونه رسوي. انسانانو ته خو څه کوي؟ موږ او تاسو د مرغانو حفاظت کوو، دا ځینې خلک خو د انسانان وژني، سبحان الله. دا د نن سبا انسانانو هغه انسانیت دی. نو پوښتنه وشوه د الله رسوله چې د دغې مرغانو څه حق دی، د چینچڼې څه حق دی؟ نبی علیه السلام یو حق دا دی چې ذبح یې کي د لره، سمه یې ذبح کي، بې اخري، ځکه دا د انسان رزق دی او دغه طریقه ده. او سر دې نه غوڅوي چې بیا یې غورځوي، چې اسې سر غوڅ کي او ایسته یې وغورځوي. نو دا د دې سر غوڅول او بیا بلا فایدې غورځول، نو دا د دې سره ضرر دی، ظلم دی، او دا د دې د حقوقو ضایع کول دي. عن ابن عباس رضی الله تعالی عنه قال نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن التحریش بین البهائم رواه ابو داود و ترمذی. وی رسول علیه السلام منع کړي د څاروو ترمنځه په جنگ اچولو، چې و څاروی په بل څاروي باندې ورتیزوي، په جنگ یې اچوي. سپی د سپي سره جنګول، چرګ د چرګ سره جنګول، غویه د غویه سره جنګول، ووښ د ووښ سره جنګول، بودانه د بودانې سره جنګول، کرک د کرک سره جنګول، مړز د مړز سره جنګول. د دین نبی علیه السلام منع کړي. د مؤمن صفت دا دی چې چاته به ضرر نه رسي، د الله مخلوق ته به ضرر نه رسي. په دغه سلسله کې نبی علیه السلام د دې نه منع کړي. اوس که دغه کسان فکر وکړي چې دغه کس د بل کس سره څوک په جنګ واچي، د مړزان، د بودنان او د چرګان چې څوک جنګوي، دا د داسې فکر وکړي چې دې انسان ته د بل انسان ته یو سړی چاقو، پیشکاوزه او چاړه په لاس کې ورکړي او ورته وایي چې تاسو خپل منځ کې سره په دې باندې وهئ، چار چا وګټله هغه دپاره دومره انعام دی. نو دغه دواړه انسانان به دا شی برداشت کړي؟ هېڅکله به هم برداشت نه کړي. ولې؟ ځکه خو چې په چاړه باندې ویل، په توره باندې ویل، په چاقو باندې ویل، یا په کاڼي یا په هغه باندې ویل، خو یو بل زخمي کول دي، یو بل وژل دي، وینې روانېدل دي. نو چې خپل ځان په باره کې نشي برداشت کولی، خو داسې چرګ چې ته د چرګ سره په جنګ اچوي، هغه هم په یو بل باندې خوله لګوي، وینې کوي. دارنګې مړز، دارنګې چې دی که نه سپی د سپي سره، دارنګې اوښ د اوښ سره، دارنګې غویه د غویه سره. سبحان الله. زمونږ داسې کامل دین دی
چې نبی علیه السلام هر جز کې د شفقت او د ترحم او د احسان او د رسولو د خیر فکر کړی دی، د بهایم او د څارویو په باره کې هم. نو نن سبا انسانان په پاکستان کې، په افغانستان کې دغه شیان جنګوي. سبحان الله. بیا د دې میله لګېږي، بیا خلک د دې کې لیدلو ته راځي. دا جنګول حرام دي په اتفاق سره، او د دې دا قتل حرام دي په اتفاق سره، او دا په نامه د مسلمان سره دغه کارونه کوي. سبحان الله، استغفر الله. او بیا لوی لوی دعوې د اسلام او د ایمان کوي. دې کې د چا اختلاف نشته. او بلې خواته که نه نړیوال قانون کې، د دنیا په قانون کې دا شی هم بند دی او ناروا دی او ظلم دی. نو دغه خلک چې دي دا په اول په خپل ایمانی وجدان باندې د الله په کتاب، د پیغمبر په حدیثو خپل ایمانی وظیفه اجرا کوي، او بیا دویم نمبر که نړیواله وظیفه هغه خپل جهالت کوي. عن الحسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطرقوا الطير في أوكارها فإن الليل له أمان. رواه الطبراني في المعجم الكبير. رسول الله سلام فرمایلی چې تاسو د شپې مه ورځئ مرغانو ته، د هغوی جالو ته. د مرغانو جالې ته د شپې مه ورځئ چې هغه مرغه نسئ یا بچي راخلی. د شپې مه ورځئ، ځکه شپه د هغوی دپاره امان ده. الله تعالی چې دا شپه پیدا کړې دغې دپاره پیدا کړي چې دغه مرغان په امن کې وي، د ښکاریانو نه په امن کې وي. نو چېرته چې ورغلی نو د هغوی امن دې مات کړئ، د هغوی په کور ور وختې. نو داسې د شفقت او د ترحم دین دی. د ورځې که ورشي فرض مثال بچی را واخلی د ښه ساتلو دپاره، د ښه حفاظت دپاره، د ښه اکرام دپاره، نو بیا جایز دی، خو په دې شرط چې په دغه وخت کې مور و پلار حاضر نه وي. ځکه که په دغه وخت کې مور و پلار حاضر وي او ته یې راخلې ګوره بیا هم حرام دی. دا داسې دی لکه یو انسان مور و پلار حاضر وي، ته د هغه بچي حلالوي او تښتئ. الله تعالی دې موږ ته، موږ او تاسو په دغه باندې د عمل کولو توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تقوا حسنه غواړي، لار شیرینه غواړي، دا د روزې میاشته ده، توبه نصب نه غواړي.